أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملګرو السلام علیکم. نن به د چپټر نمبر 4 انوایرنمنټل پولوشن ایکسرسایز چې دا به وایو. صحیح ده. په دې کې دلته کې تاسو ګورئ لاولنی کوېسچن چې دی ټیک د کریکټ آپشن صحیح جواب چې دی پای باندې ټیک نشان وکړئ. صحیح ده. په دې کې په لاولنی کوېسچن کې which disease is caused due to air pollution د ایر پولوشن یا د هوایي آلودګۍ په وجه باندې کومه بیماری چې دا کاز کیږي کومه بیماری لګي. صحیح ده. A نمبر دی ډایریا پیچس، بی نمبر دی ټایفاید، سی نمبر دی لنګز کینسر د پړپوسانو کینسر او ډی نمبر دی کالرا هیزا. نو کومه بیماری د ایر پولوشن په وجه باندې کاز کیږي؟ نو په هغې کې سی نمبر چې دی دا صحیح راځي لنګز کینسر. د ایر پولوشن په وجه باندې لنګز کینسر چې دا کاز کیږي. صحیح ده. بیا لاندې وګورئ د جرمز پریزنټ ان اټ کاز ټایفاید جراثیم چې موجودي په دې کې د هغې په وجه باندې لګي ټایفاید. صحیح ده. نو A نمبر دی سیوریج واټر د ګټر اوبو، بی نمبر دی فرټیلایزر سرې او سی نمبر دی فیکټري ویسټ د کارخانو فالتو څیزونه او ډي نمبر دی انسیکټیسایډز حشرات کش دوایانې. صحیح ده. نو په دې کې A نمبر چې دا صحیح راځي سیوریج واټر. کله چې سیوریج واټر چې دی د دې څه اماونټ صحیح ده د واټر باډي سره میلاو شي په هغې کې دا مکس شي او د هغې په وجه باندې دغه واټر باډي چې د دې د اوبه چې ده پلوټډ شي. صحیح ده. نو په دې کې یو قسم له بکټیریا چې ده نو د هغې په وجه باندې بیا کله چې دغه بکټیریا چې دی نو دا بدن ته دننه لاړ شي. صحیح ده. د هغې په وجه باندې چې دی نو ټایفاید کاز کېږي. صحیح ده. نو په دې کې A نمبر چې ده دا جواب چې ده صحیح دی. بیا لاندې دریم نمبر ته که تاسو وګورئ which one of these is non biodegradable دا لاندې څلور چې دي په دې کې وایي نان بایوډیګریډیبل کوم یو دی چې هغه بایوډیګریډیبل نه مطلب دا دی چې هغه ورستېږي نه، خاوره کې پروت او خرابي کې ورستېږي نه. نو A نمبر دی فیدرز بڼا کې. صحیح ده. د چرګانو کمې بڼې چی. او بی نمبر دی پیپر کاغذ، سی نمبر دی لیوز اف پلانټس د بوټو پاڼې او ډي نمبر دی پولیتین بیگ د پلاستیکو تیلی. نو په دې کې ډي نمبر چې دی د پلاستیکو تیلی دا 100 of years په خاوره کې پرتی او دا ورستېږي نه. پولیتین بیگ چې دی دا پکې په دې کې دی رایټ انسر دا نان بایوډیګریډیبل دی. صحیح ده. بیا لاندې څلورم نمبر ته که تاسو وګورئ which of the following is not a green house gas په دې لاندېنو ګیسونو کې وایي ګرین هاوس ګیس کم یو چې دی نو هغه ګرین هاوس ګیس نه دی. صحیح ده. نو په دې کې لاولنی چې دی اکسیجن، بیا د میتین، بیا د اوزون، بیا د کاربن ډای اکساید. نو په دې کې بی ډي او سی چې دی دا دغه دي دا مطلب ګرین هاوس ګیسز دي او اکسیجن چې دی دا ګرین هاوس ګیس نه دی. صحیح ده. نو په دې کې A نمبر چې دی دا صحیح راځي. بیا لاست چې دی 5 نمبر وایي which one of the following acts causes most of the air pollution په دې لاندېنو عملونو کې کم یو چې دی نو هغه زیات تر هوایي آلودګي چې د هغې سبب جوړېږي. صحیح ده. مطلب چې د کم په وجه باندې ایر پولوشن کاز کېږي. نو په دې کې A نمبر دی کلیکټینګ ربر مطلب ربر چې دا راجمع کول، کلیکټ کول، راوځای کول. بی نمبر دی برننګ ربر کنه ربر سیزل او سی نمبر دی ریوزینګ ربر ربر دوباره استعمالول او ډي نمبر دی ریسایکلینګ ربر دوباره ریسایکل کول مطلب هغه کارخانې ته لیږل ویلي کول او بیا نوی شیپ نوی استعمال سره. نو ریسایکلینګ سره، ریوزینګ سره، کلیکټینګ سره دې سره ایر پولوشن سیوا کېږي که نه برننګ سره. نو په دې کې بی نمبر چې دی برننګ ربر چې کله موږ ربر سیزو نو د دې سره به سموک پیدا کېږي او دغه سموک چې دی دا د دې سره به جوړېږي موسټ آف د ایر پولوشن. صحیح ده. نو په دې کې بی نمبر صحیح. بیا لاندې وګورئ 2 نمبر کوېسچن دی شارټ آنسرز. صحیح ده. لنډ جوابونه. په دې کې لاولنی دی رایټ 3 کازز اف ایر پولوشن د هوایي آلودګۍ 3 وجې ولیکئ چې هوایي آلودګي د څه نه کاز کېږي د څه په وجه باندې کاز کېږي. صحیح ده. بیا 2 نمبر دی what are the 4 effects of pollution of life what are the 4 effects of pollution on life د پولوشن کم څلور حسرات چې په ژوند باندې کېږي. صحیح ده. چې د پولوشن کم څلور اثرات په ژوند باندې نو هغه تاسو ولیکئ مطلب هغه څه دي. بیا what is greenhouse effect greenhouse effect څه ته وایي. بیا دی what will be the effects of global warming
د ګلوبل وارمنګ اثرات بسي. بیا د رائټ 3 ویز اف پریونټیو میجرز ټو ریډیوس پولوشن. د پولوشن د کمولو درې حفاظتي تدابیر چې دي، درې حفاظتي طریقې چې دي دا تاسو ولیکئ. د دې ټولو کوېسچنز انسرز چې دي که هغه تیر ویډیوګانې تاسو وګورئ نو په هغې کې د دې انسرز چې دی هغه شته. صحیح ده. او په بله ویډیو کې به انشاءالله دا 4 نمبر چې دی انویسټیګیټ دا به ډسکس کوو. صحیح ده. نو را روانې ویډیو پر تاسو سپارم. به الله د الله په امان.